په دې وروستیو کې کابل ښاروالۍ د ښار پاک ساتلو او له عامه ځایونو او پارکونو شته موانع لرې کړل چې د خلکو له ښه هرکلي سره مخ شول. خو د یو څه وخت په تېرېدو سره دا لوی لارې او سړکونه بیرته د خلکو پر مخ هماغه د پخوا په څېر له ګڼې ګوڼې ډکه او لاربندي زیاته شوه. کابل ښاریانو وایي حکومت دا کار یوازې نمایشي کوي او یو څو ورځې یې د خلکو توجه خپلولو لپاره دا کار وکړ. خو کاش چې دا د تطبیق کېدو وړ وای د لنډ مهال لپاره ایسته کړه دغه بیا هم وینو مغه پخوانی حالات ده هر ځای کې هم د ریډۍ ولاړې دي رابندیانې رامنځته کړي دي که چیرې دغه تطبیق شوی وي او د تل لپاره پاتې شوی واقعا یو ښه اقدام او ټول ورنه خوشحاله خو اوس ورنه څوک خوشحاله نه دي ځکه د لنډ وخت لپاره او د لنډ وخت لپاره کار پایله نه ورکوي. د کابل ښاروالۍ دغه اقدام چې د کابل له سړکونو نه هغه موانع چې خلکو ایجاد کړی وي هغه یې لرې کړلې دا ډېر یو نیک اقدام خو ای کاش چې دغه موانع چې کله لرې کړلې دغه موانع د اوس لپاره چې لرې شوي دي بیا په سړکونو کې خلک کېنږدي او د دې مخنیوی وکړي. بلخوا بیا پر یادو لارو او سړکونو د ولاړو کراچیو څښتنان وایي حکومت له موږ سره وعده کړې وه چې تاسو ته به یو معلوم ځای جوړ کړو خو تر اوسه یې د حکومت لخوا په دې اړه هیڅ کوم ګام نه دی لیدلی. موږ خو مجبور یو چې د سړک په سر غرفې ودرو موږ ته وعده کړې وه چې موږ به جای به درته جوړولو دی جنۍ موږ وښورولو اوس نو خو موږ بله لاره نه لرو بله چاره نه لرو مجبور یو چې دلته جای جوړ دلته دوکانداري وکړو. دوی وایي موږ مجبور یو چې د یوې ډوډۍ مړۍ د پیدا کولو لپاره د یادو سړکونو او لارو سر ته راووځو څو ماښام خپلو اولادونو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړو. خو دولت هم روزانه دا وعدې ورسره وکړې دوی له دجې نه وسړل خو نه کوم کار ورته پیدا کړه نه کوم ځای ورته جوړ کړه نه داسې کوم ځای ورته پیدا کړه دو خلکو ته دا خلک بیرته مجبوره شول چې دلته راشي د سړک بند کړي سړک په غاړه د غرفې دا شیان کړي د خپله څه نفقه را کور کې هماغه پیدا کوي روزانه مصرف کوي خوري څه کې هماغه باندې. د کابل ښاریانو په خبره حکومت باید دې کسانو ته معلوم ځایونه جوړ کړي څو هم دوی ته د کار زمینه برابره شي او هم لارې او سړکونه د خلکو پر مخ بند نشي. له ګڼې ګوڼې یو ډک ښار څه موده وړاندې د کابل ښاروالۍ د سړک له سر څخه ټولې کراچۍ او هغه موانع چې خلکو ته په تګ راتګ کې مشکل جوړول لرې کړل اما نن موږ تاسې ولیدل چې بیرته هماغه ټول راغلي وو د سړک په سر باندې ولاړې وې. همداراز کابل ښاریان دغه اقدام نیک بولي خو د تطبیق خبره کوي. بلخوا دکانداران بیا وایي چې موږ ته کابل ښاروالۍ او حکومت له موږ سره ژمنه کړې وه چې تاسو ته یو مشخص ځای ټاکو خو دوی په خپله ژمنه کې پاتې راغلي دي. عبیدالله حیدرزی STR نیوز کابل.